أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آية نمبر يوصل. په دې آیت کریمه کې رب عز وجل و مؤمنانو ته هدایت کوي او دا هدایت یو پیغام دی ته هغه داسې چې د یهودو سلسله او د یهودو د ناروا مقاصدو او د ناروا اقوالو او افعالو خبرې وسوې او تر دغه آیت وروسته بیا د دې سلسله شروع ده. رب عز وجل خپلو بندگانو ته فرمایي چې د دې دغه اقوال او اعمال خو دي، البته دغه د دې اقوال او اعمال د تاسو د خپلو مقاصدو وانړئ. تاسو مقاصد پر یو الله ایمان، المنځونه کول، زکاتونه ورکول او د الله عز وجل څخه د ثواب طلبول دي. تاسو پر د خپل مقصد اعلی باندې ثابت ووسیږئ. دا چې دوی څه کړي دي یا څه کوي یا څه وایي یا څه اراده لري، دوی پرېږده او خپل اعمال یې پرېږده. الله عز وجل به د هر فرد سره جلا حساب و. دا هدایت سره د دې پیغام الله جل جلاله خپلو بندگانو ته ښیي. وروسته نو بیا د دې یو بل بد عمل خپل اهل کتابو یعنی یهودو نصاراو په خپل منځ کې کوم اختلاف درلودی د هغه یادونه. یو ځل دا آیت را ترجمه کوو. الله جل جلاله فرمایي واقیموا الصلاة، المنځونه قائم کړئ، وآتوا الزکاة او زکاتونه ورکړئ، وما تقدموا لانفسکم او هغه څه چې تاسو وړاندې لېږلی دي د خپلو ځانو لپاره من خیر د کوم خیر عمل څخه تجدوه عند الله، تاسو به هغه خیر عمل د الله په نیز پیدا کړئ، یعنې ثواب به یې پیدا کړئ. دا هر عمل چې انسان کوي دا د خپل ځان لپاره یوه توښه لیږي. وایي دغه توښه چې تا ولیږل د دې بدله به د الله سره پیدا کړي. او که ته وایې چې زما په کارو به نو الله خبر نه داسې نه ده. په هر ذره عمل دی الله خبر دی. ان الله یقینا الله پاک بما په هغه کارونو باندې تعملون چې تاسو یې کوئ بصیر ښه لیدونکی دی. دا مسلمانانو ته لارښوونه شوه. اوس د اهل کتابو یعنې یهودو نصاراو یو بل کرغیړن عمل چې هغه د دوی په منځ کې خپل منځي اختلاف و هغه الله جل جلاله شي. الله جل جلاله فرمایي وایي دا یهودیانو هم یوه دعوه کول، نصرانیانو هم دعوه کول. یهودیانو به دا ویل چې جنت ته به یوازې یهودیان ځي، بل څوک نسي تللی، او نه عیسویان تللی سي یعنې نصارا، نه مسلمانان تللی سي. بس دا یې دعوه وه چې جنت زموږ ټیکه دی او جنت ته به موږ ځو. الله جل جلاله دا د دې خبره را نقلوي. وایي دوی خو دا خبره کوي خو تاسو څو خبرې واورئ. یوه خبره دا چې دا صرف د دې هیلې و ارزوګانې و تمنیاتې دي. هره تمنا چې یو انسان وکړي بدون دلیل هغه ځای نه نیسي. یو دوهمه خبره دا چې تاسو دې ته ووایاست که رښتیا جنت ستاسې یي نو تاسو خو یو دلیل راوړئ چیرې الله په تورات کې ویلي او چیرې تاسو ته یو بل پیغمبر یو پیغام راوړی دی. او که تاسو ځان نیکان بولئ او راسئ ځانونه رښتیا نیکان جوړ کړي. هر هغه څوک چې اسلام قبول کړي الله ته تسلیم سي نیک وي د هغه اجر د الله سره ستا د هر ډول ویرې و غم و تکلیف سره په امان وي. البته چې څوک تسلیم سي نو تاسو خو یاغیان یاست. او بله خبره به ادا کول چې دا نصرانیان
ته پر هیڅ دلیل نه دی ولاړ او هیڅ حیثیت نه لري او هیڅ د حقیقت لاره ورته معلومه نه ده او نه د حقیقت پر لاره هغو به هم دی بې جوابه نه پرېښول هغو به بیا دغه خبره دی ته کول حال دا چې دوی دواړه اهل کتاب وه په تورات او په انجیل کې دا هر څه صفا صفا معلوم وه دا ټولې خبرې دی د ځانه څخه درواغ او ابترا کول نو الله جل جلاله دا خبره په وروسته کې ښیي چې دا خو د دنیا خبرې دي د دنیا خبرې خو ډېرې ژر دي او ډېرې چابکې تېرېدونکې دي نو بیا به د قیامت په ورځ باندې دا ټول انسانان ولاړ وي انبیا به موجود وي د دې ټولو په حضور کې به الله جل جلاله بیا د دوی په منځ کې فیصله وکړي چې څوک پر حق دي او څوک ناحق دي راځو د آیت ترجمه کوو الله جل جلاله فرمایي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالوا ویل دا یهودیانو به ویل لن يدخل الجنة هرگز به جنت ته داخل نسی الا خو بیا داخل سی من هغه څوک کانه چې وي هودن یهودیان وي او نصارا یا نصرانیان وي تلک امانیهم دا هم د دې هغه تمناوي دي چې دی اکی او ارزوګانې دي په حقیقت کې د دې خبرې د الله خبرې نه دي د تورات او د انجیل خبرې نه دي بلکې فقط او فقط د دې د ځان خبرې دا چې جنت ته به داخل نسی الا من کان هودن او نصارا د دې معنا دا ده چې یهودیانو به ویل لن يدخل الجنة الا من کان هودا او نصرانیانو به ویل لن يدخل الجنة الا من کان نصارا قلت ورته ای پیغمبره هاتو برهانکم راوړئ دلیل ستاسو ان کنتم صادقین که تاسو رښتیني یاست دلیل راوړئ او که چیرې تاسو نیکعمله جوړیږئ هغه وعدې چې الله په تورات او په انجیل کې د نیکانو دپاره کړي دي نو هغه وعدې خو داسې دي بلا هو من هر هغه څوک اسلمه چې تسلیم کی وجهه ځان خپل لله الله لره اسلام راوړي د الله تمام احکامو ته ځان تسلیم کی وهو محسن او دینی کی کون کی وی فله فسدل را اجره مزدوری ده ستا عند ربه فنیز در رب خپل مزدوری استا ولا خوف بیر بنوی علیهم پر دی باندې ولا هم يحزنون او نه بغمگینوي بالکل د ویری و غم هر ډول ستړیا به خلاص سوي څوک چې د الله احکام تسلیم کی بل کرغړنه خبره د دې داوه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت ويل اليهود يهوديان بويل ليست النصارى ندي نصرانيان على شيء پر هیڅ شي باندې ندي دوی به دا ویل چې نصرانیان پر هیڅ حقیقت ندي ولاړ ځکه دوی په موسی علیه السلام باندې کافران و او خبره دا هم ده وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء نصرانيان دا پر هیڅ حقیقت ندي بنا وقالت النصارى او ندي نصرانيان هغه بیا دا ویل نصرانیان ندي على شيء پر هیڅ شي باندې د دې دوه مطلبه کېدلی یو مطلب دا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء نصرانیان دا پر هیڅ حقیقت ولاړ ندي ځکه وای دی زموږ پیغمبر موسی علیه السلام نه مني د هغه دین نه مني او وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ندي نصرانیان پر هیڅ حقیقت ځکه عیسویانو به ویل چې دی زموږ پیغمبر عیسی علیه السلام نه مني احکام یې نه مني یو مطلب ادا دی دوهم مطلب ادا دی وقالت اليهود یهودیانو به ویل ليست النصارى ندي نصرانیان على شيء پر هیڅ حقیقت نه دی ولاړ دوی خپل پیغمبر عیسی علیه السلام نه دی منلی د عیسی علیه السلام د خدای زوی بولي نعوذ بالله یهودیانو به ویل چې عیسویان هیڅ شی نه دي ځکه دوی خپل پیغمبر هم نه دی منلی عیسی علیه السلام باندې هم صحیح او رښتین ایمان نه دی راوړی وقالت النصارى ليست اليهود على شيء نصرانیانو به ویل یهودیان دا پر هیڅ حقیقت ولاړ نه دي ځکه خپله یهودیان دوی خپل پیغمبر موسی علیه السلام هم نه دی منلی ولې ځکه دوی موسی علیه السلام اعاذنا الله د خدای زوی بالی او دا به ویل د موسی علیه السلام وروسته پیغمبر عزیر علیه السلام به د خدای زوی بالی موسی علیه السلام دوی ته د شرک تعلیم نه ورکړی دوی د هغه یهودیانو به عزیر علیه السلام دا د عیسی د الله عز وجل زوی به بالی عزیر ابن الله دا عقیده به درلودل او خپله د موسی علیه السلام هدایت
چې د راتلونکي په اړه باندې وه، د دین په اړه باندې وه، هغه ټول دوی بدل کړل. الله جل جلاله فرمایي وهم یتلون الکتاب، او دوی دواړو کتاب هم لواستی، دواړه اهل کتاب. کذالک قال الذین، کذالک په همدغه ډول باندې قال ویل به الذین هغه کسانو لا یعلمون چې دوی نه پوهېدل چې هغه مشرکان وه، دوی خو پوهان وه، اهل کتاب وه، البته هغه کسان چې بې علمه وه هغو به هم خبرې کولې مثل قولهم، په مثال د قول د دوی. دا به یې ویل چې دا یهودیان دا هېڅ شی نه دي، نصرانیان هېڅ شی نه دي، او موږ پر حقیقت باندې ولاړ یو. الله جل جلاله فرمایي فالله یحکم بینهم، الله جل جلاله به حکم وکړي د دوی په منځ کې یوم القیامت، په ورځ د قیامت باندې، فیما کنتم، په هغه اختلافاتو کې، په هغه خبرو کې، کانو چې دوی فیه، په هغه کې یختلفون، اختلاف کوي. په څه کې چې دوی اختلاف کاوه، د دې په اړه به الله جل جلاله د قیامت په ورځ باندې صحیح فیصله وکړي. بیا به معلومه شي چې څوک پر حق دي او څوک پر باطل دي. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. د دې آیت کریمه په شان نزول کې بېلابېلې خبرې سوي دي، خو حکم یې واضح. شان نزول کې یوه خبره دا سوې ده چې یهودیان دا هغه بد خلک وه چې د الله عز وجل درېیمه سپېڅلې بیت المقدس یې ونړاوی. ډېر بد اعمال د یهودیانو کړي. بعضې یهودیانو مستقیما بیت المقدس ونړاوی، بعضې یهودیان داسې سوه چې د دوی د بدو اعمالو په وجه باندې پر دوی باندې یو ظالم باچا بخت نصر مسلط سو، او دا بیت المقدس یې ټوټه ټوټه کړي، لوټې لوټې کړي. د دوی بد اعمال وه چې د دې سبب سوه چې یو ظالم باچا الله ورباندې مسلط. بل قول دا را نقل سوی چې دا عیسویان و نصرانیان دوی چې پر بیت المقدس باندې مسلط سوه، ټول یهود یې منع کړل چې تاسو به نه ځئ. لکه دا اوس چې یهودیان پر بیت المقدس باندې مسلط دي، مسلمانان نه ورپرېږدي لمانځه ته، پابندۍ یې ورباندې لګولې. عام خاص اجازه خو بیخي نسته، یو خاص ځای یې ورپرې ایښی دي، هغه کسان ورپرېږدي چې عمرونه به یې تر 40 کاله زیات. خو په هر صورت الله جل جلاله د دې خبره را نقلوي. عیسویانو بیا داسې پر یهودیانو بندیز لګولی و، لمانځه ته یې نه پرېښول. یو بل قول دا راغلی دی چې منافقینو مسجد ضرار په مدینه منوره کې جوړ کړي د دې دپاره چې نور مسلمانان د نبوي مسجد څخه راوګرځي او هلته دوی د منافقت مجلسونه جوړ کړي. وروسته د هغه بیان بیا راځي، خو د ټولو د شان نزولونو څخه چې سره راجمع کړي چې هر یو یې شان نزول سي، حکم دا واضح دی چې الله جل جلاله دا خبره کوي چې د الله مساجد چې پر مځکه باندې دي، د دې څخه چې څوک په هره طریقه باندې خلک راګرځي، یا مسجد نړوي، یا یې په خوله منع کوي، او یا داسې یو طریقه جوړوي چې خلک مسجد ته ولاړ نه سي، تر دې لوی ظالم نسته. سره د دې چې مسلمانانو ته الله جل جلاله د یهودو د نصاراو په پرتله یو امتیاز ورکړی و. هغه امتیاز دا و چې د دوی لمونځ بې له معبده نه صحیح کېدی، حتما به دوی په خپله کلیسا کې لمونځ کاوه. که به کلیسا نه وای، بل ځای د دوی لمونځ نه و. د دوی لمونځ رکوع هم نه درلوده، د دوی لمونځ په جماعت هم نه کېدی، د دوی لمونځ د باندې هم نه کېدی. نو ځکه بعضې وخت به چې صحابه سفر کاوه، نو وخت به یې دغسې نه تېراوی، چاودس به یې درلودی، پر دې خپله دابه یا اوښ یا خر پر دې باندې به پور و، په دا رفتار کې به یې نفل کول. نفل په رفتار کې هم جایز چې په ناسته یې سړی کي، که یې څه مخ ته قبلې واوړي هم پروا نه، په نفلو کې، په فرضو کې دا حکم نه دی. نو دوی به نیوکې و اعتراضونه وکوله چې اوه دا وګوره قبله کومې خواته ده، دی پر اوښ باندې سپور دی، مخ یې کومې خواته دی لمونځ کې، دا وګوره. دا خبرې د پسخند په شکل به یې هم کول. الله جل جلاله دې امت ته دا امتیاز ورکړ چې پر مخ د مځکې هر ځای د دې عبادت صحیح دي، مخ د مځکې یې ټول ورته مسجد. الله جل جلاله د دې دغه ناوړه اعمال چې یو د بله یا د تاریخ په اوږدو کې د مسجدو سره منع کول، یا یې مسلمانان منع کول، دا غندي. او مسلمانانو ته چې مخ د مځکې قبله ده، دوی کولی سي په ولاړې په حرکت کې لمونځ وکړي. دا خبر الله واضح کړي چې الله د مشرق طرف ته هم دی، د مغرب طرف ته هم دی، هر ځای چې سجده وکړي، هر طرف ته چې وکړي، هلته الله سته. البته
په دا لمونځو کې قبله ځکه ضرور ګڼل سوې ده چې اتفاق او اتحاد راسي. که نه نو سجده خو اصلا الله ته ده. که د سجدې لوری نه وای معلوم، په یوه کوټه کې به د یوه سر وای، د بل به پښې وای، یوه به سجده کولی، د بل به شا وای، کم پر کم اختلافات به وای. الله عز وجل یوه سپېڅلې بیتک وټاکل چې ټول د یوه لوري ته سجده کوي. د ټولو مسلمانانو اتفاق. دا کعبه شریفه د مځکې پر منځ باندې ده، چار چاپېره د نړۍ د هر طرفه څخه دا یو طرف ته مخ کېږي. زموږ قبله دورې ده. کم هېوادونه چې د غرب پر طرف پراته دي هغه بیا د شرق طرف ته سجدې کوي، بعضې دورې طرف دې طرف ته سجده کوي. مدینه منوره چې ده هغه د کعبې شریفې پر هغه طرف باندې ده. نو ځکه د مدینه منوره کې چې لمونځ کېږي نو طرف ته د جنوب کېږي، او کم هېوادونه چې د کعبې شریفې جنوب طرف ته پراته دي هغه شمال ته سجده کوي. خو چار چاپېره پر ټوله مځکه کې کعبې شریفې ته سجدې کېږي. راځو د آیتونه ترجمه کوو. الله جل جلاله فرمایي: ومن اظلمو، څوک به ډېر ظالم وي، ممن تر هغه چا منع چې منع کي مساجد الله، د الله مسجدونه، ان د دې څخه یذکره چې ذکر وکړل سي فیها په دې مساجدو کې اسمه د نامه د الله، وسعى کوشش کی فی خرابها، په خراب کې د دې مساجد بس کوشش کی چې څه رقم دغه مسجد خراب سي، ځینې د نړولو کوشش کی او ځینې د دې کوشش کی چې عبادت پکښې کم سي او معطله سي. الله جل جلاله فرمایي: اولئک دغه کسان چې دي ما کان نشای لهم دی لره ان یدخلوها، چې دې مساجدو ته داخل سي الا خائفین، مگر نه بیرېدونکي. د دې معنا دا ده چې ای مؤمنانو اخیفوهم بالجهاد فلا يدخلها احدا آمنا، دی په جهاد سره وبېروئ چې بیا و دې مساجدو ته په امن داخل نسي، د وهم او د لړز په صورت کې وي. لهم د دې دپاره په دنیا په دنیا کې خزي بې عزتي ده. هغه بې عزتي دا ده چې مرګ به ورته راځي، اسیران به جوړېږي، جزیه به ورباندې مسلطه کېږي، ورباندې مقرریږي. او ولهم دی لره فی الاخرة، په آخرت کې عذاب عظیم، ډېر لوی عذاب. او بله خبره دا ولله المشرق والمغرب، خاص الله لره د مشرق لوري هم دی او د مغرب لوري هم دی. فاینما تولو، پس هر لوري ته چې تاسې وګرځېږئ فثم وجه الله، هم هلته د الله ذات سته. ان الله بېشک الله پاک چې دی واسع، پراخ قدرت او پراخ علم، پراخ روزي ورکوونکی دی، عالم زیات علم لرونکی دی، واسع د الله فضل زیات دی. معنا یې دا د یسع فضله کل شی، د الله عز وجل فضل هر شي ته رسېدلی او پر هر شي چاپېره دی. او الله داسې ذات دی علیم، زیات علم لرونکی دی. یعنی دا چې ذره شی هم د الله عز وجل د علم څخه نه دی، وتلی پر ټولو باندې الله عز وجل علم لري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب